شخصیت او استاد جامعه تدریس القرآن العربیه او شعر بیان مقرر استاد حضرت مولانا عبدالرحمن سمیم صاحب دامت وبرکاتهم العالیه په ډېر درنښت ادب او احترام سره د ده څخه نړۍ مننه کوم چې دی راشي د نګهپورې مخې ته د خپلو زرینو خیالاتو اظهار وکړي. استاد الحدیث حضرت مولانا عبدالرحمن سمیم صاحب دامت وبرکاتهم العالیه. الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترمو قدرمنو عزتمنو، الحمدلله نن په دې ځای کې داسې کسان ناست دي چې هغه د خپل اولاد د تربیت د جوړېدو فکر لري. دا ټوله کسان دا غواړي چې د دوی زامنان ښایسته ژوند وکړي، خوشحاله ژوند وکړي، د اخلاق او د کرداره څخه ډک ژوند وکړي. او الحمدلله کاري صاحب هم هغه ته داسې تربیت ورکړی دی چې یقینا دومره کشنیان یو ځای داسې په ترتیب کښېنول بغیر تربیته نه کېږي. عزتمنو، یقینا د تعلیم یو غټ مقصد دا دی چې په یو کښني کې د فکر، د سوچ صلاحیت او استعداد پیدا شي. ضروري نه ده چې هر یو ډاکټر جوړ شي، انجینیر جوړ شي، پروفیسر جوړ شي، مولوي جوړ شي، عالم جوړ شي. نه ټوله دغه شان کولی شي، ځکه دا امت تجارت هم غواړي. خو د تعلیم یو غټ مقصد دا دی چې په دغه ماشوم کې د فکر، د سوچ، د صلاحیت او استعداد پیدا شي. اوس دا کوم ماشوم چې دلته تاسو ته نعت ووایي، دا چې یو بې تعلیمه کښنی هغه دلته درېدلی نشي. تا کښنی خو ته څه کوې، لوی سړی پر دې ځای نشي درېدلی، پښې به بل وي. لیکن دته دا تربیت ورکول سوی د دغه تعلیم د ده ذهن او د ده استعداد دومره رالوړ کړي چې دی د دومره کسانو و مخ ته دا د نعت وایي او په داسې انداز کې وایي چې هېڅ روب بوج دی پر ځان باندې نه ګڼي. نو یقینا دا ناز کسان خوش قسمته دي چې خپل د اولاد تربیت کوي. او چې کوم لوڼې باندې تربیت د تعلیم فکر کوي، دا زموږ خلک اکثره د لوڼو فکر نه کوي. حالانکه زموږ فقها لیکي وایي که چیرې د یو چا یو زوی وي یوه یې لور وي، د یوه د تعلیم پیسې ولري د بل دا نه لري، نو په لور به یې کوي که په زوی؟ هغه کتابونه وایي چې په لور به یې کوي. ځکه که چیرې لور تربیت وکړي، لور جوړه سوله، دا داسې ده لکه پوره خاندان چې تا جوړ، دا داسې ده لکه ټوله کور چې جوړ کړي. ځکه د اولاد اوله مدرسه د مور غېږ ده. نو چې مور پرې څه پوهي نو اولاد به پوهي، چې مور ناپوهي نو اولاد به په چیش باندې. په کراچي کې ما یو ورځ درس کاوه، په یو کال ما هلته درس وکړ. یو دومره کشنوټې ماشوم و، کشنوټ د آخري سورتونه یاد کړي ول، دومره په ښایسته انداز کې دا تلاوت کاوه. ما ورته ویل چې 10 سپي مې ورکولې، ما دا 10 سپي واخلې. د ولیاز ما مور ما وایي، ما ورته ستا مور په مدرسه کې څه کوي؟ هغه کور ناسته ده، ستا مور په تا څه خبرېږي؟ وایي یا به ما خبرېږي. اخر مې په غېږ کې راواخیستې، لکه کشنوټې وو، لکه او چې ناست یې در دې لکه کشنی. بیا مې ورته ویله ما ته راځه په دکان کې به زه پټ شی در رانیسم، پټ یې وخور. د ده ماما په درجه ثانیه کې ولیا زما ماما ټوله ورځ ماته ګوري، ماما ټوله ورځ دلته نه کتل، خپل سبق یې. او زموږ کشنیان چې په کوڅه کې روان یې، ای سړی یو پنجی راکړه، ای سړی یو لسی. اوس هغه مور پوهه د اولاد یې داسې تربیت کړی چې په مدرسه کې د عالم د استاد څه یې ورپېناک،
او زموږ د اولاد داسې تربیت یې په کوڅه کې به خلکو سناریو وي ای سړی یو لسی راکړه سړی یو نو خو مور یې نه ده تربیت یافته که مور تربیت یافته وای دا زوی به دی جوړ کړی ولی چې کور به د چا څه پیسې نه اخیستلی کوڅه خو لا مشهوره کور ته چې مېلمه راسي اول کوچنی رازغلي کاکا په ته پیسې راکړه هلته یادوي یې ول مېلمه تربیت نشته دویمه خبره آخري خبره زه دې ناستو خلکو ته کوم چې آفرین دي چې تاسې د خپلو اولادونو فکر کړی دی لیکن غټه کمی چې نن په معاشره کې د هغه دا چې د بل د اولاد فکر نشته نبی علیه الصلاة والسلام فرمای چې تاسې در هغه وخته کامل مؤمن نسئ جوړېدلی در څو چې کوم څه ته د ځان دپاره خوښوې هغه د بل رور دپاره خوښوې یعنې ته د خپل اولاد دپاره صحیح تعلیم خوښوې د خپل اولاد دپاره تربیت خوښوې د خپل اولاد دپاره خوش اخلاقي خوښوې لیکن د بل اولاد یې ګلۍ و کوڅو ته ورپرېږي د بل اولادونه دي و دا معاشرې ته حواله کړي چې د هغو کردار اخلاق ټول نو کله چې دا معاشره راغټان سي دا ځوانان دا کشنیان چې راغټان سي دا خو ډېر ښایسته کشنیان ډېر اخلاقمن ډېر کردار والی لیکن دا په ګلیو په کوڅو په امبارو کې چې ګرځي دغه بغل چې در دا ځای یې څیري وي پیسه چې در دا ځای یې څیري وي په لوڅو پښو چې ځغلي په لاسو چې ته دسکلې اګوښتې دومره خرې پر مخ دي دا چې کله ستا د زوی سره راغټ شي ستا د زوی ژوند تا خپل زوی تعلیم یافته کړي په خپل زوی د علم وکړي په خپل زوی د تعلیم وکړي لیکن د همسایه د غریبانو د مسکینانو د کونډانو اولادونه دي دغسې پر امبارونه پرېښوله هغو د تعلیم پیسې نه درلودلې تا د هغو په اولادونو تعلیم کوئ نه نو کله چې راغټان سي ستا دغه زوی خو ښایسته دی لیکن د بل بدرنګه زامن مې ستا ښایسته زامن درته معاشره هلته صحیح کېدلی سي معاشره هلته په سکون کې راکړلی سي چې هر سړی چې کوم فکر د خپل اولاد دپاره لري هغه فکر د همسایه د اولاد دپاره هم ولري هغه فکر د یتیمانو د کونډانو دپاره هم ولري هغه فکر د غریبانو د مسکینانو دپاره هم ولري نو بیا به دا معاشره صحیح په وجود کې لري زموږ ستاسې په معاشره کې د یتیمانو کمی نشته زموږ ستاسې په معاشره کې د غریبانو کمی نشته د کونډانو د اولادونو کمی نشته پکار دا ده چې هغه هم فکر موږ وسه بله زه ته په یو اداره کې ما پر دې خبره وکړه ما ته یو چا میسجان وکړه چې موږ دا خبره واورېدله دلته یو ځای یتیمان دي دوه کوچنیان په حمام کې کار کوي په حمام کې کار کوي اوس حمام ته رنګارنګ دنیا راځي کردار خراب والا خلک هم راځي وای هغه کوچنیان مې راوایستله په حمام کې 2000 روپۍ ورکوئ هغه 2000 موږ وس ورکوو دین په مدرسه کې نو دا څومره د خیر کار اوس دلته یو خبریال دی حبیب الله صاحب پېژني یوسف جان هغو دا مزدوري چې کوي په دغه اډو په دې ځایو کې چې دا مزدوري کوي پر دې یو پروګرام جوړ کړی و د دغه ماشومانو کردار ته څومره خطره وه د دا ډریورانو سه د ګرجانو والا سه د نورو سه د دغه ګلالي ماشومانو و عزتونو ته هم خطره وه کردار یې هم خراب نو دا چې کله راغټان سي بیا هېڅ ته نه ګوري پر یو موبایل د زوی در مړه کوي پر یو موټرسایکل یې در مړه کوي پر نامي شي به جنګونه کوي جنجالونه به کوي ستا صالح زوی به بیا پر لار نه سي نو زه دې ټولو ته وایم چې تاسې په د خپل علاقه کې وګورئ چې ته د خپل د اولاد د تعلیم پیسې لرې که چیرې د غریب 2 دانې زامن د خپل اولاد سره راواستې نو هېڅ کمی ستا په سرمایه کې نه راځي بلکې الله فرمایي کمثل حبة انبتت 7 سنابل زه تا ته د یوې په بدله کې 7 درکوم دا امکان نه لري چې ته د یو غریب ته د یو یتیم ته د یو د شهید د اولادې د تربیت دپاره پیسې مصرفوي او هغه غیرتي ذات هغه رب العالمین چې د دغه پلار ته مرګ ورکړی دی هغه د تا د غیب هغه د ستا د اولاد د غیب دا امکان نه لري په موږ کې دا فکر نشته په موږ کې دا سوچ نشته په موږ کې دغه درد نشته چې د خپل اولاد سره د بل اولاد فکر وکړو بس هر یو لکه چرګه خپل اولاد ښه در وزرانو لاندې کولی سي الله نور یې دا خو چرګ هم درته چې دا کشنوټې چې چا پیدا کړي بیا د سړي سره هم په جنګ راځي بیا د هر چا سره په جنګ کې راځي نو دا خپل اولاد پېژندل دا خو د ایمان صفت دی
دا خو دا خرم پېژني سپیان هم پېژني پشان هم پېژني غواوې هم پېژني پسونه هم پېژني د خپل اولاد خو هر شی پېژني انسانیت و دې ته وایي چې د بل اولاد وپېژني انسانیت و دې ته وایي چې د بل مسلمان فکر وکړي نو ځکه پیغمبر علیه الصلاة وسلام فرمایي چې ته کامله مؤمن هلته جوړېدلی سې چې ته کوم څه د ځان دپاره خوښوې هغه د بل مسلمان لپاره خوښ کړې نو زه په آخر کې یو وارې بیا غږ د باندې کوم چې ماشاءالله قاري صاحب ستاسې د اولاد ښایسته تربیت کړی دي خو تاسې دومره وکړئ لکه څنګه چې خپل اولاد ښایسته کوي دغه ستاسې په علاقه کې یتیمان شته د کونډانو اولادونه شته د غریبانو اولادونه شته چې سهار وختي پر 3 بجې چانس ته روان دي هغه راوګرځوي راولي په دې مدرسه کې په دا اداره کې په دا اقرا کې داخله کې ټولو ته خو نو کاري صاحب مو ورته نسي ویلی خو دا خرچې غواړي دا استادان تنخواهې غواړي ټوله ورځ دلته ناستي ته لږ همت وکړي دا کلي والا که همت وکړي هر څه کولی سي یوازې کاري صاحب هېڅ نسي کولی الله دې پر دې د عمل توفیق راکړي